سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الآية. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا. یوازې وا خبره مې په یاد کې راغله. امام ابو حنیفه رحمه الله د لارې ترڅنګ ناست، د لارې نه لرې ناست دی. یو کس ګوري چې روان دی، خو په هغې کس کې امام ابو حنیفه رحمه الله 3 صفات بیان کړل. یو کس په دې مجلس کې ناست دی، هغې پسې منډه کړله. کله چې پوښتنه ترې وکړه کومې خبرې چې امام ابو حنیفه رحمه الله د هغې کس په اړه باندې کړې وې، هغه واقعات و رښتیا وې. د هغې نه یو دا چې امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وفرمیل چې دا کس چې روان دی دا ملا امام هم دی. د خلکو مجلس پوښتنه وکړه چې دا څنګه ملا امام و، خو تا څنګه وپېژندو؟ هغې وویل چې ای خوا دې خوا یې لیدل، هر چېرته به چې ماشومان لیدل دا به ورته لیدل. نو زه هم یو استاد یم، د متعلمینو محصلینو سره مې ډېره جوړه وي هر وخت، او د دوی سره غږېږم او دوی ته خبرې کوم. رسو خپلې موضوع ته. دا چې طلایي عصر کوم یو دی؟ هغه عصر نبوت دی. طلایي عصر هغه عصر صحابه دی. وړاندې له دی چې موږ تاسو موضوع ته داخلېږو باید یو درو نقطو ته متوجه اوسېږو. دا عصر یوازې دا نه دی چې په دې عصر کې وحی تکمیل شوه، په دې کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ژوندی ده، په دې کې صحابه کرام ژوندی دي. نه، بلکې دا عصر طلایي یو دغه د یو علت په عمده کې دغه ده چې وحی تکمیل شوه، قرآن عظیم شان مکمل شو. یو نقطه. دومه نقطه دا چې په دې عصر کې تر ورځ قیامت پورې د انسان د ژوند هر اړخیز معلومات، هر اړخیز قوانین، هر اړخیزه تګلاره وضعه او خلکو ته افشا شوه، تر څو تر ورځ قیامت پورې خلک د همدې قوانینو په رڼا کې هر اړخیزه ژوند ترسره کړي. دریمه نقطه، په دې عصر کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام عجیبه غریبه حکومتولي رامنځته کړه، اداري نظام یې رامنځته کړو چې دا حکومتولي او دا اداري نظام تر ننه پورې چلیږي او همدا به تر ورځ قیامت پورې باقي وي. او نن دا شرق او غرب او د دوی نور اشخاص حکومتونه هغه د په دې نه ویاړي، په دې د افتخار نه کوي چې موږ دغسې نظامونه رامنځته کړي او دغسې اداره مو رامنځته کړې ده. اول راځو، یو عصر مکي ده او یو دور مدني ده. په دور مدني کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام اول شروع هغه د دعوت او د تبلیغ نه وکړه، یعنی اولې ذهنسازي وکړه، اولې د اتباعو او د هغوی په افکارو باندې کار وکړو. وخت کم دی، موضوع را لنډوو، تشریح کوو نه. دا تر ټولو مهم لامل دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مکې مکرمې د حدودو نه بیرون راووتو، منا ته راغی د حج په موسم کې. 11 کال د نبوت دی. د مدینې منورې د خزرج د قبیلې نه کسان راغلي دي، هغوی کې په اول وار باندې 6 کسانو ایمان راوړو. کله هغوی ته وظیفه ورکړه، راتلونکي کال بیا کسان راغلل، په راتلونکي کال کې 12 کسان حج ته راغلل چې دا ټول مسلمانان وو. دریم کال بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حج موسم ته راغی. کله چې راغی په دې وخت کې مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنه د لومړني معلم په صفت باندې مدینې منورې ته ورغلو. په دریم کال باندې 85 مسلمانان راغلل. دا 85 مسلمانانو ترمنځ پیغمبر علیه الصلاة والسلام نقبا او د دوی هغه عمرای تعیین کړل 12 کسان، تر څو دوی دعوت او تبلیغ خلکو ته ورسوي. د همدې ذهن سزای، د همدې زمینه سزای لامل و چې د مدینې منورې خلکو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه د راتګ غوښتنه وکړه.
پیغمبر علیه الصلاة والسلام په هجرت باندې امر وشو. طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا شعرونه ماشومان وایي، ځوانان وایي، او پیغمبر علیه الصلاة والسلام مدینه منورې ته هجرت وکړو. همدا و چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دلته د یو شرعي نظام، د یو شرعي حکومت ایجاد کوي. لومړی کار چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وکړلو المواخات بین المهاجرین والانصار، د مهاجرینو او د انصارو ترمنځ د اخوات او د ورورولۍ یو تړون لاسلیک کړو. انصار راغلل، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته فرمایي چې موږ دا ټول مالونه غواړو چې د مهاجرینو سره تقسیم کړو. ولی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي چې نه، دا ځمکې او باغونه دوی ته په دهقانۍ باندې ورکوئ، تعادل ته ګوره، د حکومتولۍ نظام ته ګوره. نه، تاسو خپل مالونه دوی سره مه تقسیموئ، بلکې دا دوی ته په دهقانۍ ورکوئ تر څو ستاسو لپاره هم مفید واقع شي او د دوی لپاره هم مفید واقع شي. یو د هغې نه وروسته پیغمبر علیه الصلاة والسلام د عامو مؤمنینو ترمنځ د مواخات او د ورورګلوۍ تړون لاسلیک کړو. په دې وخت کې په مدینه منوره کې مشرکین، یهودان او مسلمانان اوسېږي. د دې ټولو ترمنځ پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مواخات او یو قانون لاسلیک کړلو. د دې قانون نه وروسته پیغمبر علیه الصلاة والسلام شوراګانې جوړې کړې، علمي مجالس جوړ کړل، قضیان جوړ کړل، او د طب په برخه کې کسان وروزل، د ادارې په برخه کې کسان وروزل، لکه استادان وروزل. خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام څنګه استادان وروزل؟ لومړنی مسجد قبا جوړ کړو، تاسیس یې کېښودو. دا مسجد قبا هغه د مسایلو د حل لپاره، د خلکو د مشکلاتو د ستونزو د حل لپاره مسجد قبا مرکز وګرځېدلو. هر څه د دې رهبرۍ په کچه باندې چې کېدل هغه د مسجد قبا نه کېدل. د هغې نه وروسته پیغمبر علیه الصلاة والسلام احساس د لیک او د لوست وکړو تر څو په اطرافو کې او په مراکزو کې ماشومان، ځوانان هغه لیک او لوست زده کړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام اطرافو ته استادان ولیږل، مشخص استادان یې تعیین کړل تر څو په اطرافو کې خلکو ته لیک او لوست ور زده کړي، تعلیم او تربیه ورکړي. وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن